پاکستاني لوري سره موږ مذاکرات وشول چې په دې مذاکراتو کې د جلال آباد ولایت معاون مولوي عزیز الله مصطفی صاحب او د ارتباط خارجي رئیس احمد مولوي صاحب او زه وم نور ملګري د پاکستاني لوري سره د پاکستان کومیسار او کرنیل وقاص په نامه باندې او د ارتباط خارجه د دې د کونسلۍ معاون تر مابین مجلس وشولو د لارې د خلاصون پر برابر باندې. نو د لارې په خلاصون کې مو ورته وویل چې لار به 24 ګنټې ایله موږ ستاسې په تجارت کې زیاتوب راځي او د مریضانو محدودیت مریضان به په ښه توګه باندې باید چې دغسې او د مسافرینو پر برابر باندې چې مسافرینو ته په تکلیف نه ورکولی کېږي او د آینده دپاره به لار نه بندېږي. موږ او تاسې به لار نه بندوو. دا لار بندېدل دا د ټولو مسلمانانو تاوان دی، ځکه تجارت او سیاست باید چې موږ تاسې سره جلا کړو. دا تجارت دی د ټولو خلکو د ټولو عوامو تاوان دی، هم د دې طرف هم د هغه طرف. نو دا خبره اوس موږ خپلو مشرانو ته دغه 4 نقطو پر برابر باندې خبره وکړه، دوی به د خپلو مشرانو ته خبره وکړي. نو د هغه مابعد به بیا خبره کېږي د لارې د لیکېدو پر برابر باندې. تر اوسه پورې لار بنده ده. هغه خلک چې کم په دې انتظار باندې دي لږ انتظار وباسي د بل خبر دپاره چې موږ خبر خپروو چې لار خلاصه ده. تر اوسه پورې لار بنده ده.